خراسان کې فتح مبارک مشه. 22 کاله وړاندې بوش په ډېر غرور باندې اعلان وکړ او دا الفاظ باندې ویل چې دس کروسیډ دا صلیبي جنگ ده او دا هم دنیا ته اختار ورکړ چې یا به له منګه سره کېږي او یا به له تروریزم سره کېږي. بس دوه صفه دي، بل صف نشته. فسطاط ایمان او فسطاط کفر، یو د ایمان صفو یو د کفر صفو. بس دې کې به یوه لاره انتخابوئ. مونږ او تاسو ته معلومه شوله چې کفار او مسلمان، عرب او عجم، تور او سپین، هغو ټولو یو اشر وکړه او د مونږ او تاسو په دې مظلوم هېواد باندې یرغل وکړه. د ایمان او د کفر جنگ شروع سو، د عقیدې او د مادې ترمنځ کشمکش شروع شو، د وسپنې او د عزم او ارادې ترمنځ اخوډب شروع سو. 20 کاله دا جنگ روانو، هغوی په هیڅ شي دریغ ونه کړ. B52 بنګن او کلسټر او د بمونو مور کوم وسایل نه ول چې دوی استعمال نه کړل. ستراتیژي پسې ستراتیژي بدلوه، جنرالانو پسې نور جنرالان رالېږه چې یو به ناکام سو بل به یې راولېږه. موږ او تاسې تماشه وکړله. ظاهرا په هغه وخت کې هر چا به دا ویلې مجاهدینو ته چې ولا امکان نه لري، دا له غره سره سر وهل دي، امکان نه لري چې دا د ګوتو په شمار مجاهدین دغه د زنګ وهلي کلاشینکوف لرونکي دا د امریکا د دې ابر قدرت په وړاندې باندې کامیاب شي. خو نه، دغې نظریې خاوندان هغه د 20 کاله وروسته موږ او تاسې ګورو چې هغوی دغه نظریه باطله ثابته شوله. الله رب ذوالجلال دغه د ګوتو په شمار مجاهدینو ته، الله رب کریم دغه محدودو مجاهدینو ته د امریکا د دغه طاغوت د دغه دجال په وړاندې باندې الله رب ذوالجلال دوی ته فتح نصیب کړه. دریم اشغال د چې ماتېږي خراسان کې فتح مبارک مشه.